بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو نن درس چې ده کمپیوټر. کمپیوټر څه ته وایي؟ زموږ ستاسو ګوره د کوم کمپیوټر چې دا اوس وینئ فزیکل چې راته ښکاري، په دې کې چې کوم شیان دي د دې ټول معلومات موږ تاسو ته په کوم ځای کې ښکاره کېږي؟ په کمپیوټر کې ښکاره کېږي. مثلا که زه دا معلوموم چې زما د کمپیوټر رام څومره ده، نو هغه به چېرته زه ګورم؟ دلته. مثلا که زه دا معلوموم چې هارډ ډیسک یې څومره ده، که زه دا معلوموم چې په دې کې فایلونه څه شی دي، چېرته سیو دي، نو دغه معلومات به زه ټول له کوم ځای نه ګورم؟ کمپیوټر په مختلفو ځایو کې. مثلا اول زه دا ګورم چې د رام څومره ده، وینډوز پکې څه شی انسټال ده، نو د دې لپاره به بیا په دې خپله د کمپیوټر په آیکن باندې رایټ کلیک وکړئ او بیا به پراپرټیز ته راشئ. موږ تاسو د ډیسکټاپ پراپرټیز کې ویلي چې زه صرف په ډیسکټاپ رایټ کلیک کوم، پراپرټیز کلیک کوم یا پرسنلایز کلیک کوم، دا به د ډیسکټاپ آپشن نه راولي. که چیرې په کوم بل آیکن باندې رایټ کلیک کوم، پراپرټیز یا کوم بل آپشن انتخابوم، هغه تغییرات به صرف په مغه آیکن کې راځي. نو اوس که زه مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوم، په دې کمپیوټر باندې پراپرټیز کلیک کوم، نو دا به د چا معلومات راته ښیي؟ د کمپیوټر. او که دې کې نور آپشنونه کلیک کوم، تغییر به په چا کې راځي؟ په دغه شي کې به راځي. نو اول راځو ګوره پراپرټیز ته. که چېرته زه په دې رایټ کلیک کوم او راشم پراپرټیز کلیک کوم، په دې کې ګوره موږ ته د دې کمپیوټر بعضې معلومات راښیي. مثلا اول راته ښیي چې په دې کې موږ کوم وینډوز انسټال کړی فعلا. کوم وینډوز انسټال دلته به لیکلی چې وینډوز 7 پروفیشنل ده، سروس پیک 1. او بل دلته راته ښیي چې رام به څو جی بي وي. ګوره انسټالډ میموري یا رام، رانډم اکسس میموري دا بیا هارډویر مربوط راځي چې رام څه وظیفه لري، پروسیسر څه وظیفه لري. خو موږ تاسې اوس په دې پېژنو چې د کمپیوټر رام چې څومره زیات وي هغومره به سرعت د کمپیوټر ښه وي، پروسیسر چې څومره زیات وي هغومره به سرعت ښه وي. نو اوس ګوره د دې کمپیوټر رام چې ده څو جی بي ده؟ 8 جی بي ده. پروسیسر یې څو ده؟ دلته به لیکلی چې کور آی 7 ده، 2.80 ګیګا هرټز ده. نو بعضې معلومات ګوره دلته په دې ځای کې راته ښیي. او که چېرته زه په دې رایټ کلیک وکړم او اوپن کلیک کړم، بیا به خپله کمپیوټر خلاص شي. په رایټ کلیک اوپن باندې هم خلاصېږي او په ډبل کلیک هم کېږي چې دغه چپه کلیک دوه وارې په سرعت سره ووهې هم خلاصېږي. چې کله خلاص شي دلته بیا موږ ته څه شی ښیي؟ په دې کې اول موږ ته هارډ ډیسک ښیي. هارډ ډیسک هغه ډیوایس ته په کوم کې چې موږ معلومات ثبتوو. دا څه چې معلومات زما په کمپیوټر کې دي د وینډوز په شمول باندې، دا ټول چېرته وي؟ په هارډ ډیسک کې وي. لکه څنګه چې ګوره موږ فلاش لرو که نه، دا هم همداسې له فلاش نه تقریبا یو څه غټه اندازه سایز لري، د لپټاپ د ډیسکټاپ مختلف وي. خو دا څه معلومات چې په کمپیوټر کې وي دا ټول په هارډ ډیسک کې وي. هارډ ډیسک چې ده د کمپیوټر حافظه ده. نو ګوره دلته لیکلی چې هارډ ډیسک، بیا ورسره لیکلی ډرایوز. هارډ ډیسک ډرایوز. کله چې موږ هارډ ډیسک له یوه نه زیاتو حصو باندې تقسیم کړو، دغه هرې حصې ته چې شی ویل کېږي؟ ډرایو ویل کېږي. مثلا زموږ هارډ ډیسک اوس په دې کمپیوټر کې په څو برخو ویشل شوی ده؟ په 3 برخو ویشل شوی ده. چې یوه ته یې موږ سی ډرایو نوم ورکړی، بل ته ډي، بل ته ای. نومونه زموږ په خوښه دي چې هر یوه ته هر نوم ورکوو. خو چې کله موږ تاسې نوی وینډوز انسټالوو، هغه وینډوز چې په کوم ډرایو کې انسټال وي هغه زیاتره کوم حرف اخلي؟ سی حرف اخلي. دا نور بیا هر یو چې ته انتخابوي، یا موږ تاسې کولی شو چې دوه حرفونه هم درته چینج کړو. نو ډرایو چې ده کله چې موږ تاسې هارډ ډیسک له یوې حصې نه په زیاتو حصو تقسیم کړو، که چېرې یوه حصه وي هم ډرایو ورته ویل کېږي، خو هر حصې ته موږ تاسې ډرایو وایو. ډرایو ولې موږ تاسې هارډ ډیسک په ډرایو باندې ډرایوونه ولې پکې جوړوو؟ ډرایوونه یې دې په خاطر جوړوو تر څو زموږ ستاسې معلومات جدا وي. مثلا زه وینډوز په یوه ډرایو کې انسټال کړم، خپل شخصي فایلونه په بل ډرایو کې کړم، بعضې نور فایلونه په بل ډرایو کې کړم. نو کولی به یې دا وي که چېرته زما وینډوز خرابېږي، وینډوز زیاتره خلک په سی ډرایو کې انسټالوي، که چېرته وینډوز خرابېږي نو زیات امکانات د دې شته چې سی ډرایو کې چې شیان وي هغه ټول له منځه لاړ شي. خو دا نورو ډرایوو کې کوي د هغوی امکانات بیا کم دي. که چېرته موږ تاسې پارټیشن ونه کړو نو د هغوی امکانات بیا کم وي چې زه کله وینډوز مې خراب شي، سی ډرایو فارمټېږي، د سی ډرایو ټول شیان له منځه ځي، بل وینډوز بېرته په سی ډرایو کې اچوم، چې کله مې وینډوز بېرته راغله دا معلومات به مې بېرته په ځای وي. نو ډرایوونه د دې په خاطر جوړوو چې زموږ ستاسې معلومات جدا وي. مثلا وینډوز یوه کې وي، نور شخصي فایلونه او دفتري شیان هم په بل کې وي. هر ډرایو کې چې وینډوز وي ګوره هلته به دغه د وینډوز علامه وي ورباندې، وینئ دا د وینډوز علامه. نو د دې مطلب دا چې زموږ ستاسې وینډوز په کوم ډرایو کې ده؟ په سی ډرایو کې ده. نو اوس موږ تاسې په دې هارډ ډیسک کې څو ډرایو لرو؟ 3 ډرایو لرو. بیا چې کله موږ ډرایو خلاص کړو، اوس مثلا زه یا دا ډرایو خلاص کړم یا دا، اوس که زه دا ډرایو خلاصوم ډبل کلیک هم کولی شي یا رایټ کلیک اوپن هم کلیک کولی شي. له دې طریقې هم خلاصولی شي، او که 2 کلیکه پرې ووهې هم کېږي. ډبل کلیک اسانه طریقه ده، نو ډبل کلیک باندې به خلاصوو. اوس چې زه کله سی ډرایو خلاص کړم، ګوره سی ډرایو کې بیا دغه زیړ شکلونه دي چې دې ته موږ تاسې څه شی وایي؟ فولډر. دې ته فولډرونه وایي. اوس ګوره چې سی ډرایو مې خلاص کړه، په دې کې هم بعضې فولډرونه دي.
ټول څو شیان دي دلته به لیکلي وي چې ټول څو شیان موجود دي دلته 28 چې بعضې فولډرونه بعضې فایلونه د ټول مجموعې 28 دي. که بیرته زه شاته ځم بیا دغه علامه وهو بیک ټو کمپیوټر ګوره بیرته به شاته راشي. اوس که زه غواړم چې ډي ډرایو ته لاړ شم بیا به په ډي ډرایو ډبل کلیک کوم. ګوره د ډي ډرایو منځ کې فولډرونه او فایلونه هر شی چې وي هغه به راته وښیي چې مجموعاً څو دي 55 دي پکې. که بیرته شاته ځم بیا دا کوم. که چېرته د بل ډرایو ته ځم په دې به ډبل کلیک کوم دې منځ کې چې هر شی وي هغه به ټول راته ښیي چې تعداد یې 36 ده. که بیرته شاته ځم بیا که زه کوم ډرایو ته راشم مثلا ډي ډرایو ته راغلم په دې کې دا فولډر شکلونه دي. اوس مثلا د مایکروسافټ وینډوز 7 په نام فولډر ده. که زه ګورم چې په دې کې څه شی دي نو بیا به یا رایټ کلیک اوپن یا ډبل کلیک اوپن. خلاص کوم ګوره په دې کې به هم بعضې شیان دي. نو دغه شکل ته چې دا ډرایو ویل کېږي چې موږ کله هارد ډیسک په څو برخو ویشو دې ته ډرایو ویل کېږي. ښه والی به یې دا وي چې زموږ وینډوز به په یوه ډرایو کې وي او نور معلومات به مو په بل ډرایو کې وي. که چېرې وینډوز خرابېږي نو زموږ معلومات به جدا وي ورنه هغو ته به مشکل نه پېښېږي. او فولډر بیا د ډرایو منځ کې چې کله موږ تاسې فایلونه جدا کوو نو بیا د چا په ذریعه جدا کوو د فولډر په ذریعه جدا کوو. که چېرې زموږ فولډر ونه لرو که نه نو ټول فایلونه په یوه ډرایو کې واچوو نو بیا به پیدا کول راته سخت دي. اوس مثلا زه دلته ګوره د ورډ فایلونه لرم د اکسس لرم د ایکسل لرم د وینډوز لرم که نه چې ما ته مشخص جدا دي چې اکسس فایلونه مې ټول په دغه کې دي. نو که کله زما د اکسس فایل په کار شي راسم ډي ډرایو ته راځم بیا اکسس فولډر خلاصوم. مثلا که مې د اکسل په کار وي نو دا نو که چېرته دا ټول په فولډرو کې نه وای یو ځای وای نو بیا به مې ګوره پیدا کول راته سخت. لکه اوس ګوره موږ تاسې کور جوړوو که نه د کور منځ کې بیا اتاقونه جوړوو. ولې اتاقونه جوړوو چې د هر سړي حساب کتاب ځان ته جدا وي که نه. مثلا یو اتاق مهمانخانه وي یو اتاق د اوسېدو وي مثلا اشپزخانه جدا وي که نه. بیا د اتاق منځ کې چې کله اتاق ته راځو ګوره اتاق منځ کې بیا موږ له المارۍ نه یا له بکسو نه استفاده کوو چې مثلا کالي مو جدا وي لوښي جدا وي هر شی جدا جدا وي. که چېرته جدا نه وي او دا ټول په د کوټه کې سره المارۍ هم نه وي باکس هم نه وي ټول د سره ګډ کړي وي که نه نو بیا به د یو شي پیدا کول څومره سخت وي که نه. مثلا که به کالیو پسې ګرځې ته به ټول لوښي او هغه سره خوا دېخوا کوي نو د یو شي پیدا کول به بیا ډېر جنجالي وي. نو دلته هم موږ تاسې د فایلو د سیسټم د جدا کېدو لپاره موږ ډرایوونه جوړوو چې مثلا وینډوز یوه کې شي فایلونه په بل کې شي. بیا ډرایو کې د فایلو د جدا کېدو لپاره موږ فولډر استعمالوو چې مثلا د هر پروګرام عکسونه په یوه فولډر کې وي موویز مو په بل فولډر کې وي پرسنل فایلونه په بل فولډر کې وي د دفتر فایلونه په بل فولډر کې وي. نو چې هر یو په کارېده راسم به هماغه فولډر ته ځو نو موږ تاسو ته به استفاده اسانه وي پیدا کول به یې راته اسانه وي. نو دغه شکلو ته بیا فولډر وایي. که چېرې کوم فولډر جوړوي چېرته جوړوي مثلا یا په سی کې یا په ډي کې په هر ډرایو کې چې جوړوي را به شوم مثلا ډي ډرایو ته زه غواړم چې یو فولډر جوړ کړم. دلته خو تیار څه فولډرونه شته خو زه غواړم چې یو بل هم جوړ کړم. نو چې کله فولډر جوړوي بیا به په خالي ځای باندې که چېرته زه په دې فولډرو کلیک کوم ګوره دا اپشنونه د فولډرو راځي یعنې که زه اوس تغیرات راولم دا په دغه فولډر کې راځي که یې اوپن کوم که یې ډیلیټوم هر تغییر چې راځي هغه په هغه کوم فولډر چې د رایټ کلیک وهلی په هغه کې راځي. خو که نوی فولډر جوړوي بیا به خالي ځای کې رایټ کلیک وایي. خالي ځای کې چې د رایټ کلیک وګوره دلته راځي نیو په نیو کې بیا فولډر به کلیک کوي دا یوله بله لارې دلته ګوره راسه نیو لیکلی یعنې چې کرسر ورباندې راشي دلته به مو هم لیکل چې کریټ ا نیو امپټي فولډر. اوس که زه دا کلیک کړم ګوره دلته به یو فولډر جوړ شي. نوم به یې راسم لیکل کېږي ګوره دا هایلایټ ده چې که غواړې نوم ورکړې دلته یو نوم زه ورکوم مثلا زه نوم ورکوم چې مای وینډوز پروګرام فرض which is انټر وهم د ده نوم همدا شی شو. اوس ګوره دلته جوړ شو. کله که زه دا خلاصوم په ډبل کلیک یا رایټ کلیک اوپن خلاص یې کوم تر اوسه یې منځ کې چې نشته ځکه چې موږ تر اوسه یې چې نه دي ورچولي که نه. که د دې منځ کې بیا فولډر جوړوم بیا یا په دې طریقه جوړوي یا رایټ کلیک نیو فولډر هر ځای کې چې فولډر جوړوو فقط یا رایټ کلیک یا له دې ځای نه. که زه غواړم چې په ډیسکټاپ فولډر جوړ کړم مثلا دلته جوړوم په ډیسکټاپ هم کولی شم رایټ کلیک نیو فولډر چې بعضې شیان په ډیسکټاپ کې واچوم. خو دا شی په یاد اوسه چې همیشه ډیسکټاپ چې ده د سی ډرایو حصه ده. که چېرې زموږ شیان په ډیسکټاپ کې وي که نه نو هغه په کوم ډرایو کې دي هغه په سی ډرایو کې دي. دلته موږ تاسې چې بیا وروسته وایو د ډاکومنټس په نوم هم یو ځای لرو چې ډېر خلک فایلونه افیشل د دفتري کارونه او شیان په ډاکومنټ کې اچوي. ډاکومنټ هم همیشه د سی ډرایو حصه ده. ډیسکټاپ او مای ډاکومنټ د کوم ډرایو حصه ده د سی ډرایو حصه ده. نو که چېرته اوس ما په ډیسکټاپ باندې دغه فایلونه دي که چېرته زما د کمپیوټر وینډوز خراب شي نو زه چې کله نوی انسټالیشن کوم او سی ډرایو کې فارمټ شي نو د ډیسکټاپ شیان ټول له منځه ځي د مای ډاکومنټ شیان ټول له منځه ځي. نو همیشه هم
دې ته باید پام وي چې شخصي فایلونه وي او افیشل کوم شیان چې تاسو غواړئ چې له منځه باید لاړ نه شي په اسانۍ سره نو هغه باید تاسو په ډیسکټاپ سیو نه کړئ، نه په ډیسکټاپ کې سیو کړئ، نه په مای ډاکومنټ کې سیو کړئ او نه په سی ډرایو کې سیو کړئ. همیشه په دا نورو ډرایو کې سیو کوئ چې که چېرته وینډوز خرابېږي او موږ تاسې نوی انسټالیشن کوو نو د سی ډرایو شیان له منځه ځي، نو چې سی ډرایو له منځه لاړو د ډیسکټاپ هم له منځه ځي، د مای ډاکومنټ هم له منځه ځي، خو دا به موږ تاسو سره بیا پاتې وي. خو دې لپاره چې دغه هم خراب نشي نو بیا ښه به دا وي چې موږ تاسې دا کوم معلومات چې ضروري وي را سره د دوی یو کاپي یا په هارد ډیسک په یو ایکسټرنل هارد ډیسک کې ولرو، فلاش کې ولرو، یا په سی ډي ان کې ولرو چې که چېرته هارد ډیسک خرابېږي، کمپیوټر ورکېږي، بل مشکل راځي نو موږ تاسو سره خپل د معلوماتو کاپي یو بل ځای کې هم واوسېږي. پوه شوئ؟ خو کمپیوټر کې هم همیشه پام اوسه چې په ډیسکټاپ او مای ډاکومنټ کې کوم شی اچولی وو وینډوز خراب شو هغه له منځه ځي. نو په دې خاطر په سی ډرایو کې هم فولډر نه جوړو، ډیسکټاپ کې به هم نه جوړو، فعلا په ډي کې ما یو فولډر جوړ کړو د څه په نوم د مای وینډوز پروګرام فایلز ګوره دا راغی. که زه اوس دې کې تغیرات راولم په دې رایټ کلیک کوم، خلاصېدو لپاره مې مخکې وایي رایټ باندې کلیک کوو، که یې نوم ور بدلوم بیا رینیم کلیک کوئ، اوس ګوره چې رینیم کلیک کړئ دا بېرته سلیکټ شي، نوم یې ور بدلوم، مثلا زه صرف مای وینډوز پروګرام نوم ورکوم یا مای وینډوز نوم ورکوم، انټر ګوره د نوم دا شی شو، بیا یې نوم بدلوئ، بیا رایټ کلیک رینیم. که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ بیا ډیلیټ وایي، چې کله ډیلیټ کلیک کړئ ګوره دلته یو میسج درکوي چې آر یو شور یو وانټ ټو موو دیس فولډر ټو ریسایکل بین. دا شی غواړي چې چیرته لاړ شي؟ ریسایکل بین ته لاړ شي. ریسایکل بین ګوره موږ تاسې دلته یو بل آیکن لرو چې موږ تاسې پرون په پراپرټیز کې ویل چې که دغه آیکنونه غواړو ورک کړو ورکوای شو، که یې راولو راوستی شو. نو چې دغه فولډر ډیلیټ دی وایي چې دغه فولډر باید دلته راشي، که زه وایم چې را دې شي یس او که هم چې نه دې راځي نو که یس کم دا فولډر له دې ځای نه ختمېږي ځي هلته، او که نو که مېز نه ډیلیټېږي هم دلته به وي. اوس زه ډیلیټوم ګوره ډیلیټ کلیک کوم نو دی راته وایي چې آر یو شور یو وانټ ټو موو ټو ریسایکل بین، زه هم هو ریسایکل بین. ریسایکل بین داسې ده لکه کثافت داني چې موږ اوس یو اطاق کې یو شی ایسته اچوو که نه نو هغه اخلو چېرته اچوو؟ کثافت دانۍ کې اچوو. نو دلته به هم همدا وي. اوس که زه دا راخلاص کړم ګوره همدلته به موجود وي د مای وینډوز. که زه کله بیرته غواړم چې نه دا باید ډیلیټ نه شي بیرته خپل ځای ته لاړ شي نو بیا به په دې کې رایټ کلیک کوئ. دلته ګوره موږ تاسو سره دوه اپشنه دي، هم کاټ ده هم ریسټور ده. ریسټور دا معنی چې له کوم ځای نه ډیلیټ شوی بیرته دې هغه ته لاړ شي، او کټ کاپي یې وروسته وایي فعلا به یې ریسټور کړم چې کله زه ریسټور کلیک کوم دی به له دې ځای نه بیرته ختم شي. کوم ځای نه موږ تاسې ډیلیټ کړی وو؟ په کمپیوټر کې په کوم ډرایو کې؟ ډي ډرایو کې. اوس به ګوره دلته بیرته راغلی د مای وینډوز. که زه بیا ډیلیټوم بیا به ګوره ځي ریسایکل بین. نو زه دا یاز کړم، اوس چې زه راشم دلته وګورم بیرته به چېرته پروت وي؟ په دې ځای کې. که بیا ریسټور کړم بیرته به هلته ځي. مثلا تاسې په اطاق کې یو شی په کار نه ده واده اخیسته، کثافت دانۍ کې دې واچوو، وروسته دې بیرته ورته پام شي چې نه دا خو زما په کار راځي که نه، بیرته ورځئ له کثافت دانۍ نه یې راخلئ بیرته استعمالوئ که نه. که چېرته زه دا ډیلیټ کړم له دې ځای نه، اوس زه دا له ډي ډرایو نه مای وینډوز ډیلیټوم او ورته وایم چې یس ریسایکل بین ته لاړم. ریسایکل بین ته راغلم، دلته مې په دې رایټ کلیک کړه او دلته مې ډیلیټ کړو. اوس ګوره دلته یو میسج راکوي چې آر یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی ډیلیټ دیس فولډر. ته غواړې چې همیشه لپاره دا ډیلیټ شي؟ نو که ورته وایم یس دا د همیشه لپاره ډیلیټ شو. دا شی اوس بیا نه راځي. مثلا ته یو شی کثافت دانۍ کې واچوه، د ښاروالۍ موټر راغی کثافت دانۍ یې خالي کړه یو، هغه شی بیا پیدا کوی چې لاړو له منځه که نه. که چېرته یې پیدا کوې نو ته به څومره تکلیف پسې باسې وو، یعنې مشکل ده، ناممکن هم نه شو ویلی خو ډېر مشکله ده چې دې پیدا کړي. دلته هم همداسې که چېرته ته کوم شی له ریسایکل بین نه هم ډیلیټ کړې بیا د هغه پیدا کول ډېر جنجالي دي. امکان لري چې وشي، بعضې سافټویرونه دي چې درته ریکور کوي خو 100% موږ نه شو ویلی چې هغه دې بیا راشي. پوه شوئ؟ نو چې کله موږ تاسې له کوم فولډر نه یا ډرایو نه یو شی ډیلیټوو میسج به یې وایو که چېرته ریسایکل بین ته لاړو او بیا له ریسایکل بین نه ډیلیټ شو. که چېرته زه یو نوی فولډر جوړ کړم دا وارې اوس ما دا بیا یو فولډر جوړ کړو. نیو فولډر شارټکټ لري؟ شارټکټ هم لري. مای وینډوز په نوم یې جوړ کړو. که چېرته زه دا غواړم چې راساً ډیلیټ شي هېڅ ریسایکل بین ته هم لاړ نه شي، مثلا بعضې فایلونه سایزونه یې غټ وي ته وایي چې ډیلیټ شي، هېڅ ریسایکل بین ته هم لاړ نه شي، نو بیا شفټ بټن به ورسره نیسئ، شفټ بټن ونیسه او دلته ډیلیټ کړه. اوس ګوره میسج کې به دلته راساً هغه میسج لیکلی کوم چې ریسایکل بین کې راته راکوه چې آر یو شور یو وانټ پرمننټلی ډیلیټ کړو. اوس که زه دا ډیلیټ کړم، اوس که زه ریسایکل بین ته هم راشم دلته به کله چې موږ بعضې شیان ډیلیټوو زیاتره ټول راځي ریسایکل بین ته که نه. نو که دې غوښتل چې ټول ریسایکل بین په یو وارې خالي کړې نو بیا خپله په ریسایکل بین رایټ کلیک کوئ، امپټي ریسایکل بین کلیک کوئ. چې کله دې دا کلیک کوو نو ریسایکل بین کې چې هر څومره شیان وي ټول په یو وارې له منځه ځي.
او بل چې کله موږ تاسو یو شی سیف کوو ګوره دا حافظه لري اوس دغه ډرایو چې د دې ډرایو اندازه څو ده دلته به لیکلي وي اوس فعلا اوه.50 جی بي خالي ده ټول سایز یې څو ده 6 جی بي د دې ډرایو سایز ټول 1.6 جی بي ده د دې ډرایو سایز ټول 9.99 جی بي ده چې کله دا ټول سره یو ځای کې د چا اندازه کیږي د هارد ډیسک مثلا دا او دا ټول جمع کې 2.5 جی بي کیږي نو زموږ ستاسو د کمپیوټر هارد ډیسک څو جی بي ده 2.5 ده چې په درو برخو تقسیم شوی ده نو هر شی چې موږ تاسو په کمپیوټر کې اچو دا په دې حافظه کې ځای نیسي اوس مثلا زه په ډي ډرایو کې یو شی مې سیف کړو نو دا حافظه به کم شي او ځای به ونیسي کنه کله چې موږ تاسو ډیلیټو چیرته ځي ریسایکل بین ته ځي بیا هم ځای نیولای وي اوس مثلا ته یو شی ډیلیټوي اوس موږ تاسو په ډي ډرایو کې څومره ځای ده دلته به ګوره لیکلی وي چې 298 ام بي خالي ده کنه که چیرته زه یو فولډر مثلا د دې فولډر سایز 10 جی بي ده که زه دا ډیلیټ کما او دا راشي ریسایکل بین ته بیا به هم په دې کې ځای هم دومره وي ځکه چې ریسایکل بین هم بیرته د همدوی حصه ده یعنې تر څو له ریسایکل بین نه ونوځي حافظه یې دلته نیولې وي نو چې کله له هغه نه هم ډیلیټ شو دلته بیا حافظه خالي کېږي پوه شوې دا شو کمپیوټر نو کمپیوټر آیکن څه کار کوي چې د زموږ ستاسو کمپیوټر کې څه شی وي د هغه موږ دلته هم یې کتای شو هم استفاده کولی شو مثلا که ایرام شیان ګورئ رایټ کلیک پراپرټیز دلته ایرام او پروسیسر بعضې نور شیان کتای شي او که ډبل کلیک پې ووایئ نو خپل کمپیوټر خلاصېږي چې په هغه کې اول هارد ډیسک چې حافظه ده په هارد ډیسک کې بیا ډرایوونه لرو چې کله موږ هارد ډیسک په څو برخو وویشو هرې برخې ته ډرایو وایي سی ډرایو موږ زیاتره د وینډوز لپاره استعمالوو دا نور ډرایوونه د خپل فایلو لپاره استعمالوو بیا په فولډر کې موږ تاسو فولډر لرو او فولډر جوړول رایټ کلیک نیو ډیلیټول یې رینیم کولی شي خپله په فولډر رایټ کلیک ووهئ هم رینیم کولی شي هم یې ډیلیټ کولی شي چې کله یې ډیلیټ کړو ریسایکل بین ته راځي له ریسایکل بین نه کوم ډیلیټ کړو بیخي ختم کېږي پوه شوئ تر دې ځایه پورې